د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ اسلام او مصیبتونه. حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی چې د مسجد نبوي همیشه مؤذن پاتې شوی دی. په شروع کې د یو کافر غلامو اسلام راوړ چې د هغې په وجه قسمه قسم تکلیفونه ورکولی شو. امیه بن خلف چې د مسلمانانو سخت دښمن و، د به حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په سخته ګرمۍ کې د غرمې په وخت په تودو شګو ستونی استغ سملاو او په سینه به یې ورته لوی ګټ کېښوده چې ونه خوځي او ورته به یې ویل یا په دې حالت کې مړ شه او که ژوند غواړې نو د اسلام نه واوړه. خو هغه به په دې حالت کې هم احد احد ویل، یعنی د عبادت لایق صرف یو دی. د شپې به یې په زنځیرونو کې وتړه او په کوړو به یې وهلو، بیا د ورځې به یې په دې زخمی حالت کې په ځمکه واچولو. نور زیات په زخمی کولی شو چې بېقراره شي د اسلام نه واوړي یا ناکلارۍ کې لتو ټکولو سره مړ شي. عذاب ورکوونکي به ستړي شو، کله به د ابو جهل نمبر راته، کله د امیه بن خلف، کله د نورو، او هر سړي به د دې کوشش کولو چې په تکلیف رسولو کې زور ختم کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې حالت کې ولیده نو په بیه یې واخیسته، آزاد یې کړ. فایده کې شیخ صاحب لیکي د عربو بت پرستو به خپلو بتانو ته خدایان ویل. د دې په مقابله کې د اسلام تعلیم د توحید و. په دې وجه د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په ژبه صرف یو دی احد احد بار بار وظیفه وه. دا د تعلق او د عشق خبره ده. موږ د دروغو محبتونو کې وینو چې چا سره محبت شي د هغه نوم اخیستلو کې مزه راځي، بې فایدې هغه بیا ویلی شي. نو د الله جل شانو د محبت په څه وایي چې په دین دنیا دواړو ځایونو کې په کار راتلونکی دی. همدا وجه ده چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ به هر قسمه کړولی شو، سختو نه سخت تکلیفونه به ورته رسولی شو. د مکې هلکانو ته به یې حواله کړه چې هغوی ورله په لارو کوڅو کې چکرې ورکړي او دی و چې احد احد یو دی وظیفه به یې بار بار کوله. د دې ورته دا بدله ورکړې شوه چې بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دربار کې مؤذن شو. سفر او مقام کې همیشه د اذان خدمت دته وسپارلی شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه پس مدینه منوره کې اوسېدل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ځای خالی دیدل ورته مشکل شو. په دې وجه یې اراده وکړه چې د خپل ژوند څومره ورځې چې دي جهاد کې تېرې کړم. جهاد کې د شرکت په نیت روان شو، څه مودې پورې مدینې منورې ته واپس رانغی. یو وارې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې زیارت وکړ. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل، ای بلاله دا څه ظلم دی، ما ته چېرته نه راځي؟ د خوب نه پاڅېدو سره مدینې منورې ته لاړو. حضرت حسن حسین رضی الله عنهما ورته د اذان فرمایش وکړ. د نیازبینو فرمایش داسې نه و چې پکې د انکار ځای وي. اذان یې شروع کړه او مدینه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې اذان غوږونو کې پرېوتل و چې یو شور او غوغا جوړه شوه. زنانه هم د کورونو نه په ژړا راووتلې. څو ورځې ایسارېدو نه پس واپس شو او 20 هجرۍ ته نږدې دمشق کې وفات شو.